نبی علیہ السلام فرمایي نشته یو مسلمان چې ګوري محاسن د یو ښځې ته یو محاسن مثلا ځان یې ښایسته کړی دی مخ یې ښکاري او دا سړی هغه ته وګوري اول مرة په اول ځل په نظر پریوزي او ښځې ځان ښایسته کړی دی او ښایسته ښځه د نظر یې پې پرېوت ثم یغض بصره بیا تې دا بس نظر راواړي نظر ته دی خو راوړي لکه خسته خزه د هغې نه سړي نظر راوختلو زړه نه کېږي خو دی بیا هم نظر دې زر را پناه کړي نظر ښکته کړي ورته بیا نه ګوري اول ځل پې پرېوت بیا نه ګوري ولا الا احدث الله له مگر الله به پیدا کړي دته عبادتا داسې عبادت بدله ورکړي یجد حلاوتها چې د هغه خوند به محسوسوي دی په دې یو عمل باندې چې د پردۍ ښځې د نظر ستا اول ځل پرېوت ورزر یې راښکته الله به درته په دې عبادت کې خوند پیدا کړي ته چې کوم عبادت کې خوند به محسوسې دا نن سبا عبادت کې خوند ولې نشته نظر حفاظت نشته او نظر حفاظت به په څه وشي د ښځو نه به وکړي موبایل کې څنګه کې په دې کې کم یو ګند دی چې دې کې قرآن راوړی اول به دله بې حیا ښځه راځي چې هر شی راوړی اول به دله غټه فتنه خدا ده موبایل په ټولو کې غټه فتنه ده پردۍ ښځې د سړی دومره نشي کېدی لکه تصویر ته چې سړی ګوري په دې موبایل کې چې کوم تصویرونه راځي او اچانک دله راځي एकदम راځي او فیسبوک چې ګوره دا ګندونه چې ګوره ډیران کې ګرځي کم ګند پکې نه نظر زمونږ او ستاسو تباه دی موبایل تباه یقین وکړه نو د نظر حفاظت چې ونشي د عبادت خوند سړی نه محسوسوي لذت د عبادت بیا ابن قیم رحمه الله او دا جزا من جنس العمل الله ورکوي که نه چې تا نظر ښکته که د لذت نه نظر ښکته که تا د نظر نه لذت وانه غوښتو پردۍ ښځې نه دې خوند وانه غوښتلو ودې نه کتل والا الله به د هغه بدله درکړي عبادت کې به دله خوند واچي دې ته جزا من جنس العمل وي چې د هغې خوند نه دې ځان بند کړو که دنیا کې د حرامو نه ځان وساته جنت کې به حلال هغه شیونه الله دله درکړي دنیا کې چا شراب وڅښل قیامت کې نه ورکوي الله تعالی دنیا کې حرام کار کوي قیامت کې به د ډېرې بیبیانو نه الله محروم کړي او چې دنیا کې دې ځان وساته جنت کې د هغې بدله الله دله درکوي جزا من جنس العملی بیا د غض البصر څه 15 فواید تقریبا دا لیکلي دي ابن قیم رحمه الله جواب کافی کې دا ذکر کړي 12 ذکر کړي دي چې د نظر سړی حفاظت کوي دته الله کوم انعامات ډېر شی ذکر کړي ګل د عبادت خوند به ولا محسوس کی عبادت کې به د خوند وي بصیرت قلبی او فراست الله ور کوي زړه کې وجود بصیرت او فراست به شی ډېر خپي جنې فراست المؤمن دی ته وي په خپل فراست باندې شی به دا سړی د شي دا شي ناشنا پوهه به الله ولا ورکی د علم او د معرفت لارې به الله کولاو کی علم به خزد کیږي ناشنا علم به زده کیږي مسائل به ذهن کې کینی د شیطان لارې به بنديږي شیطان لار دې پزان چې نظر حفاظت دی او شیطان لار دې بند او که نظر حفاظت دیونه کو دا شیطان به تباہ کوي دا تصویرونه به مخه ترا ولی خوب کې بم راولي په مانځ کې بم راولي نه دی بری بیا د شیطان لارې بنديږي په باندې او شیطان غیر ظاهر سالم غشه دی دا نظر دا شیطان د زهريله غشونه یو غشه دی دا سړي په ځړ باندې اثر کوي شیطان زموږ دشمن دی د سره مخالفت کول دا فرض دی